نه چا نه څه غواړم نه خاني د چا منم ایاک نعبد و ایاک نستعین. محبوب جان ماشوم ګلالي ته د کتاب مخکتنې مبارکباد وایم او امید ساتم چې ان شاء الله ډیر زر به زه په دې ګناهګارو سترګو باندې په افغانستان کې اسلامي شریعت ډیر زر وینم. یو غزل او یو نظم بر سره ویم برداشت مې کوي چې ما یې ستمونه ښه په زور او زیر لیکلي دي، ما یې ستمونه ښه په زور او زیر لیکلي دي، پاڼ مې ته جوړ کړی دی مخشر ته به دروړم ربه. کله چې زه مړ شمه کلي کې غوغا به شي، بیا به یو اعلان وشي، خلک به راجمع شي، کټ باندې به ځینې وي، غلی به اوده یمه، هر سړی به ستاینې کوي، زه به ناخبر یمه، څوک به وایي په څه مړ دی، څوک به وایي دا چا مړ کړو، څوک به وایي د ځان مړ کړو، هېڅوک به خبر نه وي خو زه به چا وجلی یم. دې منځ کې به چغې شي، را به شي قاتل زما، رانجه به یې په مخ باندې، اوښکو به یې ونیوي، پورته به لاسونه کړي، مخ باندې راکې به دي، شین اسمان ته خوله به کړي، ما د خدایه غواړي به، شور به شي غوغا به شي، هر خوا ته ژړا به شي، خپې بلې به پاتې شي په سر بیړې بټنې. دا یو اخري اواز خلقو ته به دا وشي، دا یو اخري اواز خلقو ته به دا وشي، راشي اوس یې وګورئ، لاس به ورله نه وړئ، دا یو اخري دیدن ټول یې په یو ځای وکړئ، دا اوس د دنیا نه ځي بیا یې واپسې نشته. نن ښځې به وجاړي، پورته به لاسونه کړي، ما ته په دعا به شي، کټ باندې غوټه به شي، کټ ته بیا سنت لیدي، نه مې اوس لیدلی شي، نه مې ښکلولی شي، زه یې په تابوت کې دی بند په بند بند کړی یم، څو قدمه وابلي کټ د جنازې سره، نه وي طاقت پکې هلته به نه پرېوځي. څو قدمه وابلي کټ د جنازې سره، نه وي طاقت پکې هلته به را پرېوځي. سر به یې لګولي لرګي په دروازه باندې، اوښکو به یې په مخ باندې نارې جوړې کړي، نه به وي په اوښ کې را په اودو به اودوسر به شي، ما ته د دوا په ځای ځان ته بازار کوي، ربه سا مې وباسه، ربه سا مې وباسه، تشه ډانچه پاتې یم، ربه سا مې وباسه، تشه ډانچه پاتې یم. وخت به د قیامت نه وي خو دې باندې قیامت به وي، وخت به د قیامت نه وي خو دې باندې قیامت به وي، بیا به پسپسې وشي، خبره به راګډه شي، دا پېغله د کومې نه دلته کې راغلې ده، څوک به پې الزام لګوي، څوک به پې بهتان لګوي، نه به دا خبرې کوي، نه به دا جواب ورکوي، اوښکې دې په سترګو کې نورې ختمې شوي. وبه کړي ملا صاحب ډېرې مسلې په ما، هر سړی به سره ډقوي، بلکل ملا ټیک وایي. بیا په جنازګاه کې به یو بابا آواز وکړي، بیا په جنازګاه کې به یو بابا آواز وکړي، وتړي دیدونه بس وخت یې پوره شوی دی، کوز به مې له خط ته کړي، مخ به مې قبرې ته کړي، رب ته به مې وسپاري، ګټو کې راګیر به شم، ځان له به زه پاتې شم، هر چا نه به خیر شم او خاورو کې به هر سړی ځان له وسوال کړي. دوه قضۍ به ولګوي، لور به مې په ونې کې ګلونه شام یاران به مې قبر نه تاو شوي، را به شي انکر منکر ما نه به تپوس وکړي، درې واړه سوالونه به زه په یو جواب ورکړم، نه مې څه ګناه کړې، نه مې څه خطا کړې، زه خو رب بخلی یم، زه خو جنتي یم. ټوله رضواني ربه یو تصویر په تېره شوه، راشه که نه وګوره وچې پاڼې وګوره، دا پاڼې چې څوک ګوري زه هم، دا پاڼې چې څوک ګوري خوب به ورله نه ورځي، زه هم د چا ځان ومه، زه هم د چا ارمان ومه، هغه کابلۍ جینۍ زه سوق جانان ومه، زه چا د عذاب ومه، زه چا د عذاب ومه. اخري دوه شعرونه چې د جانان زما د خپل زړګي د ذاته هډو زړه نه کېږي، او د دې نه بس اوس ګناه ته اړه زړه نه کېږي، او زه اوس د شپې په خاموشۍ کې دومره ډېره موخته شوی یم، لاليه بیا زما رڼا ته اړه زړه نه کېږي، او زما په ولي سر کې خصوصیت درځم به درله ښه بدرنګه، زما په ولي سر کې خصوصیت درځم به درله ښه بدرنګه، اوس راته وایي چې زما خو پښتونخوا ته اړه زړه نه کېږي، او ستا په نامه رانه نبلونه ټوله بس لاړه دی سم نه شو، ستا په نامه رانه نبلونه ټوله بس لاړه دی سم نه شو، د مونځ نه بس مونځ د ما ته اړه زړه نه کېږي، او ما په ژړا ژړا غوښتلې خو رب را نه کړلې، د غم نه پس مونځ ژړا ته اړه زړه نه کېږي، او دنیا دې ستا شي ما یې ګران د خدایه ته غوښتلې، دنیا دې ستا شي ما یې ګران د خدایه ته غوښتلې، او ستا نه بغیر اوس دنیا ته اړه زړه نه کېږي. غم دی وي مولا دی وي جانان دی وي، غم دی وي مولا دی وي جانان دی وي، عشق دی وي ساقی دی وي جهان دی وي، شیر دی وي شاعر دی وي غزل دی وي، شیر دی وي شاعر دی وي غزل دی وي، ټنګ دی وي ټکور دی وي قربان دی وي. مننه چې یو شباب دی وي قلم دی وي کتاب دی وي، شباب دی وي قلم دی وي کتاب دی وي،
سوچ دی وي تضاد دی وي ګمان دی وي ځواني دی وي مستی دی وي کړیاب دی وي ځواني دی وي مستی دی وي کړیاب دی وي سور دی وي او سود دی وي مجنون دی وي اور دی وي انګار دی وي لمبي دی وي اور دی وي انګار دی وي لمبي دی وي ابلیس دی وي شیطان دی وي ایمان دی وي نظر دی وي ګودر دی وي بشر دی وي نظر دی وي ګودر دی وي بشر دی وي سر دی وي او سود دی وي تاوان دی وي محبوب سے زړه دی وي زخمی دی وي خو ژوند دی وي زړه دی وي زخمی دی وي خو ژوند دی وي درد دی وي وجود دی وي درمان دی وي مننه او میخانه دی وي ساقي دی وي او جام دی وي میخانه دی وي ساقي دی وي او جام دی وي مولا دی وي امام او ابرار خان دی وي دا نظم لږ په توجه سره واورئ نظم نه مخکې یو شعر دی چې دا نظم له غټ دی بخښنه غواړم یو جهان